أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیات قابل احترام د پښتو ادبي ګنجسوات د نوي کابینې ملګرو چې د هغې صدر موجوده اندورعلي انور صاحب، چیرمین انعام الله خلیل صاحب، او زه چونکې دوی د سرپرست اعلی لپاره زما نوم ټاکلی دی، زه له دوی ډېره مننه کوم چې په ما یې د دې ذمهواري او بروسه کړې ده او په ما اعتماد کړی دی. او د هغې سره زموږ ستر سکرټر بصیر الحق صاحب او د پښتو ادبي مجسوات د ټولو ملګرو مننه کوم چې یاره داسې یو پروګرام یې جوړ کړو چې په هغې کې مونږ ته د مدین نوال او د منګورې پورې دا ښایسته مېلمانه او مشران راوستو. دا زموږ لپاره غټه او د خوشحالۍ خبره ده. د دې سره زموږ سره په دې پروګرام کې د پاک درمان فلاحي تنظیم اهم غړی سجاد خان، د سیول ډیفینس پوسټ وارډن حسین احمد صاحب پتیګورو، سیکټر وارډن ظفر او سیکټر وارډن باسط صاحب، د سوات فلاحي تنظیم چیرمین سهیل خان او د هغې سره صدر سوات فلاحي تنظیم حاجي رحمان صاحب. زه به خپله بهیثیت د کارپینټر اسوسییشن صدر سوات صدر او د مدین ادبي ټولنې صدر عمران اخون صاحب او نور چې څومره مېلمانه او مشران د منګورې او د پورې غاړې د راپورې د هر ځنې چې راغلي دي او د هرې ټولنې سره تعلق ساتي، چونکې ما له دغه ټولنو نومونه نه راځي، نو بخښنه به غواړم چې په هغې کې زما ډېر مشر او زما لپاره ډېر محترم دریاب صاحب هغې راغلي دي او حکیمزی صاحب چې هغه د هغې خدمات د پښتو ادبي ګنجسوات سره ما لیدلي دي او د دې په شارټ نوټس باندې او په شارټ وینا باندې دې هر ټیم راغلي دي او د دې هلکانو د دې حوصله افزایي کړې ده. د دې خدماتو ته او د دې دغه جذبې ته سلام کوم. او د دې سره سره زموږ د کلي او زموږ ډېر ښه ملګری احسان الله یوسفزی صاحب او انجینیر اسعد خان خولاړ او زما د منګورې په دې مشرانو کې دریاب صاحب چې زه پېژنم زما مشر دی او زما په رول نه زما ډېر ښه ملګری ریاض احمد حیران صاحب هغوی تشریف راوړی دی. ملګرو د دې ننني پروګرام مقصد دا و چې یاره د ملګرو یې پروګرام ډېر وخت نه و کړی او دا یې جوړه کړې چې یاره د پښتو ادبي ګنجسوات د سوري لاندې د یو ګل د بنفشې په نوم باندې یو پروګرام جوړ شي. نو په دغه پروګرام کې زما خپل یو سوچ دی، زه خو په خپله د ادب سره چونکې نه پاتې شوی یم او صرف د دریاب سیزلې سره یا منګورې پورې به زه پروګرامونو لا صرف نه یم، خاص کر د خپلو ملګرو ته خوشحاله به دیم چې یاره زمونږ د ادب هغه تړون د دې سره هغه مینه او محبت او په لنډو ناسته چې کوم دی مونږ ته دلته میلاو شو. او زه د اندورعلي انور صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې یاره دغه سوچ او دغه فکر یې مونږ له چونکې مونږ به منګورې ته اکثر موخه به پېښه شو مونږ به لاړو، خو چونکې دلته مونږ ته په خپل کور کې چې کوم دی د ادب دپاره د دې خلکو د اواز دپاره د دې ولس د فکر او سوچ دپاره دلته یو ټولنه جوړه کړه. نو زه د اندورعلي انور صاحب خدماتو ته زه ډېر ډېر سلام کوم چې یاره دوی دا فکر راوړی دی او د دوی د لاس ته لاندې نن الحمدلله څو بار چې کوم دی داسې غونډې وشوې او دا پروګرامونه جاري دي. او د دې پروګرام مقصد خو ما ته دا ښکاري چې یاره مقصد به زموږ دی چې یاره موږ راغونډ شو د مختلفو شعبو سره وابسته د مختلفو تنظیمونو سره وابسته خلک یو ځای ته راغونډ شي او هغو خپل فکرونه د یو بل سره شریک کړي او خپل هغه احساسات د یو بل سره مطلب واوري او د هغې نه یو جامع داسې یو دغه جوړ شي چې یاره مطلب دا د ولس بنیادي او عملي خدمت وشي. نو په دغه کې د پښتو ادبي ګنجسوات چې کوم دی دا خبرې ملګرو زیات زما په خیال ونه کړه چې یاره نن زموږ د دې پښتو ادبي ګنجسوات د نوي کابینې هغه انتخاب هم شوی دی چې ما تاسو ته دا څلور ټاکنې چې کوم دی ما تاسو ته ورولي. نو د تنظیم د امورو مطابق به زه لږ راځم په دې به لږه د خپله زما څومره پوهه د هغې مناسب مشران ناست دي دوی به پرې رڼا واچوي. خو د تنظیم چې کوم نوې ډانچه ده نوې کابینه ده زه هغوی له مبارکي هم ورکوم او دا هم وایم چې یاره موږ به انشاءالله د مشران ناست دي دوی به پوه نه ښیي موږ به خپل پرمختګ کوو، موږ به انشاءالله تګ ودو کوو، موږ به پروګرامونه جوړوو، موږ به غونډې کوو، موږ به انشاءالله او د دې ادب نه د دې ادب د هغه د لاندې د دې ټولنې لاندې د دې سوري لاندې به انشاءالله موږ د ولس هغه خدمت کوو چې کوم پکار دی او یوازې لیک نه چې موږ لیکو خپل احساسات د قلم د لاندې راولو
ان شاء الله موږ به په دغه لیک باندې د عمل لپاره چې څومره پروګرامونه زموږ کېږي یا مطلب څومره زموږ سره تنظیمونه وابسته دي د دې علاقې نه موږ به په شریکه د دې لپاره ښه کوټري ګامونه پورته کوو او د یو بل سره به په دې باندې مرکې کوو د یو بل سره به جرګې کوو د یو بل سره به ناستې کوو زما دغه یو میشن دی او دغه زما یو سوچ دی دغه زموږ اراده ده او د دې سره سره کوم دا وګورو چې زمونږ د پښتو زمونږ د کلچر سره